السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. د ابوظبي حکومت یو ځل بیا خو کسانو لپاره چې کم نوي د وطن څخه راځي دغو لپاره یې پروسیجر بدل کړي. نو نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات در کومه. هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، ابوظبي حکومت هغه کسان کم چې نوي د وطن څخه راځي دوی لپاره په قانون کې یو ځل بیا تغییرات راوستل. هغه ملګري کم څوک چې د ګرین لیست ملکونو څخه راځي، بدبختانه چې مونږ په د ګرین لیست ملکونو کې نه یو، نه پکې افغانستان شته او نه پکې پاکستان. خیر پاکستان پروازونه خو بند هم دي. په هر حال نو کوم ملګري چې د ګرین لیست ملکونو څخه راځي دوی به اول یو پی سی آر ټیسټ په ایرپورټ کې وکړي. د دې نه پس کله چې ابوظبي آیلینډ ته داخل شولې چې د لپاره کرنټین نشته، نو شپږمه ورځ به پی سی آر ټیسټ وکړي. نور د ټیسټونو ضرورت ورته نشته. خو کوم چا چې واکسین نوي کړي هغه به یو ټیسټ په ایرپورټ کې کوي. د دوی لپاره هم کرنټین نشته. نور د پی سی آر یا د پوزیټ ټیسټونه به په شپږمه او 12مه ورځ کوي. دا هغه کسان یادوم کوم څوک چې د ګرین لیست ملکونو څخه راځي. دوستانو د کې نه افغانستان شامل دی او نه پاکستان. د کې مونږ خلک نه دي شامل. ښه داسې نه وي چې د کې تاسو غلط شئ. خرابه شو اوس د مونږ خلکو ته کم کسان چې نه وي د افغانستان څخه راځي، د کې کم چا چې واکسین کړي دي نو دوی لپاره 7 ورځې کرنټین دی. که د چېرته تیروي، مقصد دوبۍ، شارجه یا بل ځای کې 7 ورځې دی تیروي. خو ممکن هغه ملګري کم چې د ابوظبي آیلینډ ویزې ولري دوی ته هماغه ټریکینګ واچي، اسات ور واچي او اجازه ورکړی شي چې په خپل ځای کې د 7 ورځې کرنټین شي. خو شاید دغه اجازه ډېرو کمو کسانو ته ورکړی شي. کله هم چې تاسو په کرنټین کې وئ نو په شپږمه ورځ به بل د پی سی آر یا د پوزیټ ټیسټ کوئ. دا خو هغه ملګري کم چا چې واکسین کړي وو. خو را به شم هغه دوستانو باره کې به معلومات درکړم کم چا چې واکسین نه دي کړي او دوی نوي د وطن څخه راځي. دوستانو داسې کسانو لپاره ابوظبي حکومت 12 ورځې کرنټین ټاکلی دی. کم چې به تاسو 12 ورځې کرنټین تیروئ هغې نه پس به اجازه درکړی شي چې آیلینډ ابوظبي ته داخل شئ. دغه سره سره کم څوک چې د 12 ورځې کرنټین تیروئ او 11مه ورځ به د پی سی آر یا د پوزیټ ټیسټ کوئ. زه به تاسو لږ ساده پوه کوم. هغه وطنوال کم چا چې واکسین کړي دي او نوي د وطن څخه راځي دوی لپاره 7 ورځې کرنټین شو. کم چې به شپږمه ورځ د پوزي یا پی سی آر ټیسټ پسې کوي. هغه ملګري کم چا چې واکسین نه دي کړي او دوی د وطن څخه راځي دوی لپاره 12 ورځې کرنټین شو. کم چې به 11مه ورځ د پوزي یا پی سی آر ټیسټ پسې کوي. نو دا هغه نوی پروسیجر کم چې د ابوظبي حکومت لخوا نوي وطن نه راتلونکي کسانو لپاره پلي شول. نور که تاسو د باره کې لا زیات معلومات غواړئ نو همدغه شمیره کومه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري دوی ته ټلیفون وکړئ، نو همدې له لارې د دوی څخه پوښتنه وکړئ. نور نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ګټور تمام شوي وي. د نور داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به تاسو پوه خبروم. نور ستاسو د سپورټ او دعاګانو څخه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.